سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. امید دی چې جوړ روغ واست. دا ځل راځو چې ریتمیټیک اپریټرونو ته چې په جاواسکرپټ کې ریتمیټیک اپریټرونه څرنګه کار کوي. نو موږ که غواړو چې یو نمبر تقسیم یا منفي یا جمع یا ملټیپلیکیشن ضرب یې کړو، نو دغه کوم اپریټرونه چې دي دې په ذریعه موږ کولی شو چې ریاضیکي عملیات وکړو، لکه جمع شو یا سبټرکشن شو یا ملټیپلیکیشن شو او یا هم اکسپوننشن شو چې دا توان ده، او یا ډیویژن شو تقسیم ده، او بل دغه مجلس چې ده دا ریمایندر ښیي کوم عدد چې په یو عدد باندې تقسیم شي د هغې باقي مانده موږ ته ښیي. او دغه چې دی دا انکریمنټ ده، کله چې موږ یو عدد اضافه کوو یو وریبل ته نو پلس پلس ورکوو، او دغه ډیکریمنټ ده کله چې موږ یو عدد کموو بیا دغه ماینس علامې ورکوو. نو زه دلته راځم د دې یو مثال کاروم په دې ځای کې. اول خو راځو موږ جمع ته، په جمع کې موږ دغه دوه عددونه جمع کړي دي. اول هم دلته یو اکس وریبل ډیکلیر کړی، دغه بیا ما ساین کړی د 100 جمع 50. دلته موږ که غواړو چې یو نمبر جمع کړو، موږ دلته کولی شو چې د پلس په ذریعه باندې دغه نمبرونه جمع کړو. بیا راځو موږ سبټرکشن ته، که موږ غواړو چې یو عدد منفي کړو، مثلا د 0 نه 500 لاړ شي، نو دلته ریزلټ 500 پاتې کیږي. نو په دې اساس باندې موږ سبټرکشن کارولی شو. او که غواړو چې دا موږ ضرب کړو، نو په دې طریقه باندې موږ ملټیپلیکیشن کولی شو، چې دلته راځو او دا دلته د ضرب علامه دغه د ستوري علامه ږدو او بیا یې رن کوو، نو په دې اساس باندې موږ ضرب کارولی شو. او بل چې د اکسپوننشیشن ده، چې موږ که وغواړو یو عدد ته توان ورکړو، نو موږ کولی شو چې دغه 2 سټاره دلته کیږدو، او په دې طریقه باندې موږ یو عدد ته توان ورکړو چې ته پاور هم وایي. مثلا 2 په توان د 2 د 4 کیږي، او دلته موږ که وغواړو چې 2 په توان د 4 نو دا 14 کیږي. دا په دې معنا ده چې 2 ضرب 2 او بیا هم ضرب 2 بیا هم ضرب 2 4 وارې 2 توان. تاسو که په ریاضي کې ویلي هغه موږ یو عدد کولی شو چې هغې ته توان ورکړو، یعنې په خپل ځان کې څو وارې ضرب کړو. اوس دلته موږ که رن کړو دغه ریزلټ چې ده دا سیم ده، او په دې طریقه باندې موږ کولی شو چې یو عدد ته توان ورکړو. نو دلته موږ 2 سټاره ږدو، دلته موږ 4 ورکړل او په دې ځای کې موږ 2 سټاره کېښول. نو اوس هم ریزلټ هغه 14 دی. او بل ډیویژن ده چې موږ غواړو چې یو عدد تقسیم کړو، نو موږ کولی شو چې په دې طریقه باندې یو عدد تقسیم کړو چې 20 تقسیم د 4، نو دلته موږ ته 15 پرنټ کوي، او په دې طریقه باندې موږ کولی شو چې ډیویژن وکړو. او بل چې ده دغه پرسنټیج علامه ده چې دا ریمایندر ده، تاسو که یو عدد په یو عدد باندې تقسیم کوئ او هغه باقي مانده یې تاسو ته ښایي. د مثال په ډول موږ راغلو دلته 20 تقسیم په 4 وکړل، 20 تقسیم په 4 وکړل، نو 15 ورسېدل او 0 پاتې شو. دلته 0 موږ ته ښایي. اوس که دلته فرض مثال موږ ته 21 کړو، 21 نو دلته موږ ته 1 ښایي، ځکه 15 مکمل په هر یو ورسېدل، او کوم چې باقي پاتې شو هغه 1 ده. او که دلته د 22 کړو، دا بیا 2 ښایي، 2 باقي پاتې شول. او که 3 ورکړو، 3 باقي ښایي. او که 24 کړو، دا په دې معنا ده چې ټول مکمل پې ورسېدل، 0 باقي پاتې شو. نو دا هم ریمایندر ده، په ځینو مواردو کې تاسو استفاده کولی شئ. بیا راځو انکریمنټ او ډیکریمنټ ته، چې دا هم ډېر مهم دی، او موږ یې اکثره وخت په لوپونو کې استفاده کولی شو یا په داسې نورو ځایونو کې استفاده کولی شو. خو تاسو کولی شئ چې اول یو وریبل ډیکلیر او اساین کړئ، وروسته هغې ته یوه والیو اضافه کړئ. یعنې تاسو دلته نشئ کولی چې دلته ورته ولیکئ چې اساین پلس پلس. په دې طریقه تاسو نشئ کولی دلته ایرور ورکړئ او دلته یې نه پرنټ کړئ. نو تاسو مستقیم نشئ کولی چې دغه عدد په اساین کې تاسو انکریمنټ کړئ. دلته به راځئ، دلته پلس پلس کړئ او وروسته به ایکس ورکوئ، او دغه سټیټمنټ به دلته بندوئ. نو کله چې موږ دا رن کړو، اوس دا 24 دی او دا 25 کېږي. نو په دې اساس باندې تاسو کولی شئ چې ډیکریمنټ یې وکړئ، ماینس ماینس ورکړئ او دا رن کړئ، نو دا به 23 شي. دغه اپریټرونه چې وو دا جاواسکرپټ اریتمیټیک اپریټرونه وو، په دې باندې ټول ریاضیکي عملیات کېږي. موږ حسابونه ټول په همدې کوو، او وروسته به انشاءالله دغه ټول یو یو ووایو.